الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ورونو خویندو، دا دی احمد بشیر لقمانی ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې ستاسو خدمت کې حاضر یم. یو څو خوبونه دي. اول خوب ده، وایي مړی په خوب کې ګورمه چې هغه خوشحاله او یو شی راکوي خو زه ترې نه اخلمه، نو ماته شی وایي راکوي هغه زه ترې وانه خلمه. نو د دې څه تعبیر ده؟ کله مړی په خوب کې خوشحاله وکتل شي او هغه څه شکایت نه لري، خوشحاله وي، نو د دې تعبیر دا ده چې هغه د الله تعالی په نزد همدغسې ده، یعنې الله تعالی هغه نه راضي ده، دی د الله تعالی نه راضي ده او الله تعالی ورسره اساني کړې ده. او دا چې تا ته څه شی درکوي او ته نه اخلې هغه، نو دا په دې باندې تعبیر کېږي چې ستا کوم خیر ده، کوم مال ده، هغه تا ته رسیږي، الله تعالی درته مقرر کړی مغومره، خو ته هغه نه اخلي، هغه یا قناعت پرې نه لري او یا څه ګیلې دي، څه غواړي څه لانجه وکړي، نو دا یعنې دا کار دې ښه نه ده. معنا ده چې تا ته یو څوک شی درکوي، نو په خوب کې چې کله مړی چا ته شی ورکوي، نو دا ښه تعبیر لري چې کله ته ترې اخلې، نو معنا ده چې ستا یو شی ده چې هغه ختم ده، یعنې هغه امید ترې نه لري، هغه نه انکار شوی ده، یا هغه په نشت کې تا حساب کړی ده، الله تعالی تا ته په نصیب کوي هغه، نو ته کیدای شي قناعت پرې نه کوې یا غواړې لانجه وکړې، نو دا صحیح کار نه ده. نو کوشش وکړه ماته شی چې تا ته الله تعالی مقرر کړی څومره ته رسیږي په هغه باندې قناعت وکړې، نو هغه انکار ترې ونه کړي، هغه واخلي. نو دا دوه تعبیر شو. یو تعبیر دې مړي ته شو، دا چا ته کتلی ده په خوب کې، نو دا ښه حالت کې ده انشاءالله، ښه ګمان وساته په الله باندې چې الله تعالی دې سره اساني کړی. او بل ستا لپاره دا تعبیر شو چې ته کوم مال ده، کوم شی ده چې تا ته درکول کېږي او هغه باندې ته قناعت نه کوې، یا زیات غواړې یا لانجه غواړې وکړې، نو دا درته مناسب نه ده. بس په هماغه شي باندې قناعت وکړه، دا به درته انشاءالله خیر وي. والله تعالی اعلم. دویم خوب ده، وایي سړک یا روډ شکېدلي وي او چیر سوی وي، ښکته تللی وي، لاره نه وي، وایي بیا وایي زه د بل خوا نه لاړ شم، هلته مور مې هغوی راکش کړم، را دې خوا کړمه، بیا د مور هسې کوم خونه کوم کوټه ده هغه هم وایي ښکته تللې وي. نو دغه خوب ده، وایي د دې څه تعبیر ده؟ نو څه کله زلزله کېږي په دغه صورتونو کې د ځمکه چوي یا لارې ختمیږي، قطع کېږي، رابطه یو خوا نه بل خوا ته درس راځي، نو دا د ګناهونو په صورت کې کېږي. ګناهونه چې کله زیاتېږي، نو حدیث شریف کې راځي چې آخره زمانه کې چې کله ګناهونه زنا او شرابو دا زیات شي، نو هلته بیا زلزلې هم زیاتېږي. نو داسې په خوب کې دا شی کتلی ده، معنا ده چې دغه ګناهونه زیات دي او د دې ګناهونو په سبب باندې چې کوم ځای کې تاسو اوسېږئ، چې کوم مصیبتونه دي، کوم مشکلات دي، نو وجه یې هم دغه ګناهونه دي. نو باید کوشش وکړئ هلته هغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ که بیخي داسې حال وي چې بېدیني و، تاسو خپل دا لمونځ اودس هر څه په خپل هغه باندې نشئ کولی، شرایط سخت وي، نو هجرت وکړئ. هجرت کې هم ډېر زیات ثواب ده. او بل خوب وایي چې پلار مې وفات شوي، خوب ګورم چې د اوسېدو اطاق یا کمره اطاق وي، ترونه مې هغه جوړوي له سره، چې دا جوړوو بېرته له سره د اوسېدو لپاره، نو دا هم ښه خوب ده. معنا ده چې دغه ستا ترونه چې دي دا ستا د پلار په رابطه باندې حق یې ادا کړی و په ژوند کې، او اوس هم دوی کوشش کوي چې د خپل ورور چې ستا پلار ده دې باره کې خپل حق ادا کړي، نو تا ته پکار ده چې ته هم د دوی سره ښه رابطه وساتې. په دې خوب کې ته د پلار کوټه نه جوړوې، بلکې ترونه دې جوړوي، ته ورسره نه یې، ته ورته ګورې، هغوی جوړوي. معنا ده چې ته د پلار په حصه کې که غواړې چې حق یې ادا شي، نو دې ترونو سره ښه وکړه. والله تعالی اعلم. وایي خوب کې زه مسجد ته ننوځم بوټونو سره، ناسمه پام شي چې زه بوټانو سره ننوتلی یم او بیا بېرته ووځم د جومات نه، هغه بوټان وباسم، وایي بیا ګورم بیا مې په خپو کې وي بوټان، نو دا په وسواس باندې تعبیر کېږي. وسواس، تکلف، یعنې د افغانستان خلکو کې دا عادت ده چې دوی اکثر چې ورته وایي جومات ته ځو، نو وایي چې زما کالي بې اودس دي او ځان پاک نه ساتي، نو اکثر لمونځونه په دې وجه باندې دوی نه پاتې کېږي. نو دا ښه کار نه ده که نه، تکلف نه ده پکار چې ستا کوم کاري په ځان و او ته خپل ځان پاک ساتې
نو مونځ کولی شي، که د کار کالیم وي نو ته مونځ کولی شي. کله داسې حالت وي چې ستا وخت نه وي ستا کالي دې بدل کړي، نو څه کوم زیات یعنې وسواس هم باید ونه کړي، څه کیدای شي زما کالي بې الماظ وي او تکلف کې هم ځان وانه شي چې زه خو باید په دغسې شکل باندې مونځ وکړم، دغسې کالي وي او دغسې. نو اکثر خلک د دې په وجه باندې مونځ نه پاتې کېږي، مونځونه ترې قطع کېږي. نو ستا لپاره هم دا خوب دا تعبیر شو، که تکلف کوې په مونځ کې تکلف مه کوه، ځکه دغسې کالي مې وو، که دغسې خولۍ او دغسې جومات او دغسې کالي مې مونځ کېږي او که نه ونه کېږي، داسې نه ده. هر حالت کې مونځ کېږي، حتی بیخي چې یو دغه سطح ورد دې پټ وي، په دې حالت کې علما وایي چې مونځ کېږي، نو نور یعنې نور ځان لوڅ وي نو مونځ کېږي، صرف هماغه سطح ورد دې پټ وي نو مونځ کېږي. نو په کار ده چې ته باید تکلف ونه کړې چې مونځ درنه قضا نه شي. والله تعالی اعلم. بل خوب ده وایي تشناب ته اوبه وړم، تشناب پاک وي، بیا کینم د رفع حاجت لپاره ګورم کمود پاک صفا ده، کینم رفع حاجت لپاره بیا تشناب وغورځېږي او زه ونه غورځېږم، وایي زه بچ شم، مور مې ترې بچ کړي. نو دا دې باندې تعبیر کېږي چې ته د تهمت نه ویره لرې. د تشناب غورځېدل، تشناب دا هغه شیان دي، تشناب په خوب کې لیدل، صفایي نه یې مراد ده چې ستا چې کم شي نه ته ویره لرې، کم تهمت، کم شي چې در باندې ولګېږي، هغه تهمت انشاءالله نه پرېږدي، ته پاک یې، ته صفا یې او ستاسو ګناه په هغه کې به نه وي. نو که تا سره تشویش وي نو دا تشویش مه کوه او څه کم خبره چې وي هغه مور سره دې شریک کړه، نو هغه انشاءالله تا ته ښه نصیحت کوي، دا خبره اوره، منه یې، دې کې به دې خیر وي. هغه تهمت هغه نه مه ویرېږه، الله تعالی انشاءالله تا ته هغه تهمت ضرر څه نه رسوي. والله تعالی اعلم. وایي مړی ما ته څه شی راکړي، د خوراک یو مشهور عالم مې په خوب کې لیدلی ده، چې هغه به یې ما ته یو ځل شی راکړي، بیا دغه نه وروسته د خوراک شی راکړي، نو دا ښه تعبیر لري. چې هر څوک سړی په خوب کې وګوري چې هغه تا ته شی درکوي، نو دا ښه تعبیر لري، معنا دا ستا ته یو خیر رسېږي، یو مال رسېږي، یو شی چې ضایع شوی ده یا ستا تمه ورته نشته، هغه انشاءالله الله تعالی دې نصیب کوي درته، درته رسېږي. والله تعالی اعلم. وایي خوب مې لیده چې امتحانونه وي د مکتب د سکول او زه وایي ښه زحمت مې ویستلي، درس مې ویلي، خو زه فکر نه کوم چې اول نمره راشم، ځکه ټول تکړه دي. وایي زه بیا اول نمره شوی یم، خو ځان سره فکر کوم چې څنګه زه اول نمره شوی یم. نو دا ډېر ښه خوب ده، د امتحان په خوب کې لیدل او بیا په هغه کې په هغه پارچه او هغه سوالونه ښه حل کول او هغه امتحان ښه سرته رسول، دا ډېر ښه تعبیر لري. معنا دا چې ستا په مخ کې څه کوم کارونه دي، کوم حاجتونه دي او ستا څه کوم ارمانونه دي، انشاءالله دا پوره کېږي او الله تعالی توفیق درکوي، او څه کوم سختي وي انشاءالله هغه درته اسانېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ګني په خوب کې ډېر ګورم چې کله یې خرڅومه او کله وایي پټي کې وي او زوی مې او پلار مې ګني شکوي، نو دا هم د ارمانونو په پوره کېدو باندې تعبیر کېږي، د ښو ورځو په راتلو باندې تعبیر کېږي. چې ته ګني په خوب کې ګورې، نه شکر یا ګندیري څه ورته وایي، دا چې په خوب کې وکتل شي نو دا ډېر ښه تعبیر لري. ته وایي چې فصلې وي، ښه رسېدلې وي، او وزې هم وي، وزې هم په خوب کې ښه تعبیر لري، په خیر په برکت باندې تعبیر کېږي. او دا فصل هم په خوب کې چې دار شي وي، نو په خوب کې څه وکتلی شي چې دا رسېدلي دي، نو دا ډېر ښه تعبیر لري. د ارمانونو د ارزوګانو په پوره کېدو باندې انشاءالله الله تعالی ستا ارمانونه او ارزوګانې ته پوره کوي، صبر سره، حوصلې سره او په الله تعالی باندې د ښه ګمان سره. والله تعالی اعلم. او بل وایي خوب مې لیده چې زمونږ زلزله وشي، تندر ولوېږي اول زمونږ، او بل ځای کې زه یم وایي ګورم چې زمونږ کوم اپارتمان کوم اتاق ده هغه ولوېږي، بیا وایي وروسته بیا زلزله شي، زلزله شي په هغه کې بیا نور ځای چپه شي، وایي موږ ته څه ضرر نه دی رسېږي، وایي زه وایم څه ښه ده چې موږ خو پکې نه یو. نو دا هم ډېر ښه خوب ده، معنا ده که څه مشکل څه تکلیف نه ویره لرئ په خپل کورنۍ کې، نو انشاءالله هغه مشکل حل کېږي. که ته د خپل کورنۍ له لرې او د خپل کورنۍ په رابطه باندې تشویش در سره وي، څه مسایل وي، اجتماعي مسایل وي کورنۍ، نو هغه انشاءالله نه غټېږي، هغه مسایل حل کېږي، الله به یې حل کړي. او که څه شی په منځ کې وي نو هغه انشاءالله عادي نه دي، تشویش ورته مه کوه، الله به خیر کړي. والله تعالی اعلم. دا و د نن خوبونه چې په دې ویډیو کې تاسو ته تعبیر شو، نو الله تعالی دې وکړي چې دا ورونه خپل د خوب تعبیرونه واوري او اطمینان یې حاصل شي.
که چا سره سوال وي نو کولی شي په کمنټ کې مو ولیکئ د خپل خوب په رابطه باندې تعبیر په رابطه باندې کیدای شي تعبیر تغیر وکړي او کني بیا خپل واتساپ کې هم بیرته رابطه کولی شئ او که تاسو دا ویډیو ګورئ نو که چینل کې نوي یاستئ نو چینل سبسکرایب کړئ لایک یې کړئ شیر یې کړئ او که خوب هم لیدلی وي نو همدغه واتساپ نمبر باندې ماته خپل خوب ولیکئ یا واضح ولیکئ او یا هم اواز سره ریکارډ کړئ اواز سره ووایئ واز میسیج ولېږئ انشاءالله ستاسو خوبونه تعبیر کیږي نو په الله م سپارم هر چېرته چې یاست السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته